زه په سوشل میډیا په دې یلغاري دور کې دا کار زموږ سره شوی دی د نن نه 15-13 کاله مخکې چې به چا شعر وي نو خلکو به وپېژندو دا د ملکنډ شعر دی، خلکو به وپېژندو دا د خیبر شعر دی، دا د اشنغر شعر دی، دا د سوات شعر دی. خلکو به د شعر د سټایل نه علاقه پېژنده، خلک به پیژندو. چا خبره وکړه چې مونږ په ټوپکو پسې او په تماچو پسې او په کالتوسو پسې او په دې پسې ورپسې یو په ګټه کالتوسو پیسې ورکو خو په کتاب پیسې نه ورکو. خیبر صاحب دی الله پاک وبخي، هغه به زمونږ کلي ته ډېر زیات راتلو، بټخیلې ته به ډېر زیات راتلو. هغه د هر کال په نوي شپه به مونږ هلته یو مشاعره کوله، نو نور مشران به هم راتلل، سیف الرحمن سلیم صاحب او سایل صاحب او ګران بابا او اندیش صاحب او قمر راهي صاحب او ورسره به خیبر صاحب دیو به راتلل هلته کې. نو یو ځل مونږ یو وړه بس واقع ویم او بیا زم د دې ځای نه زه راغواړم د محفل مشر ملما پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر صاحب چې هغوی راشي او خپل تاثرات موږ سره شریک کړي. ښاغلی پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه و جماله. ډیر محترم صدر محفل پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل صاحب په پریزیډیم کې ناستو ډیرو زیاتو محترمو معتبرو مشرانو د خیبر او د جم د خاورې نرانو او ډیرو سپینډاګو پښتنو او زما شاعرانو ادیبانو ملګرو السلام علیکم. زه د ټولو ناول د ټولو اپریدو ته د ټول خیبر ته او ملک صاحب ته د هغوی خاندان ته مبارکي وړاندې کومه چې ډاکټر منظور مستر اپریدی چې په اکیډمیک دنیا کې ډیر ځلنده ستوری دی، اوس په ادبي دنیا کې هم راخیږي او انشاءالله ډیر زر به سم دم وځلیږي. نو زه دیو ته مبارکي ورکوم. زه د ملکنډ نه راغلی یم. فخرالاسلام صاحب هم زما کلیوال دی د ملکنډ دی. زه دلته ولې راغلی یم؟ دا کار چې دی نو دا زموږ مشترکه کار دی. پښتنو ته د خبرې ضرورت دی، پښتنو ته د مکالمې ضرورت دی، پښتنو ته د خپل دریځ او خپل خبرې دنیا ته د رسولو ضرورت دی. او دغه ضرورت مونږ د قلم د لارې، د کتاب د لارې، د میډیا د لارې، د سوشل میډیا، د الکترونیک میډیا د ټولې لارې نه مونږ کوشش کوو چې دا ټولې دنیا ته مونږ ورسو او د پښتنو چې کوم رون مخ دی دنیا د هغې نه خبر شي. نو ډاکټر منظور مستر اپریدی په هغه خلکو کې یو دی چې دی د دغه ټول میډیمز نه، د دغه ټولو لارو چارو نه، د خپلې خولې نه، د خپل قلم نه، د خپلو خیالاتو نه دنیا ته د پښتنو رون مخ رسوي. او په دې وجه باندې زه دلته راغلی یم چې د ډاکټر منظور مستر اپریدي د کتاب مخکتنه ده. 2-3 خبرې تقریب په حواله سره هم کومه. زه ویمه زما دپاره په دې تقریب کې د ټولو نه زیات اهم چې دي دا 2-4-5 تنه واړه چې ناست دي دا ډېر زیات اهم دي. مونږ دلته خبره وکړه، چا خبره وکړه چې مونږ په ټوپکو پسې او په تماچو پسې او په کالتوسو پسې او په دې پسې ورپسې او په ګټه کالتوسو پیسې ورکو خو په کتاب پیسې نه ورکو. نن دلته د ډاکټر منظور په کار دا ده، زه تنقید نه کوم، خپل تجویز وړاندې کوم او دا زه هر ځای دا خبره کومه، دی د زرګونو شاګردانو استاز دی. هغه شاګردان د اکیډمیک هلو ځلو نه ډېر زیات خبر دي، د ریسرچ د هلو ځلو نه ډېر زیات خبر دي، خو د ادبي فکر نه شاید چې ټول نه خبر. په کار دا ده چې دلته د څو شاګردان ناست وي، په کار دا ده چې دلته کې څوک د خیبر او د اپریدو د جم کم پښتانه ناست دي چې یو بچوړی هم د ځان سره راوستی وی چې زموږ دا پیغام هغه بچي ته هم رسېدلی وی. د هغې وجه دا ده چې موږ ټول سپینګیري دلته راغونډ شوي یو. دا ماشومان به سبا زموږ د دې قام واګې په لاسو کې اخلي چې د دې ځایږي نه هغه
ډاکټر حنیف خلیل صاحب وپیژني او لاړ شي، ډاکټر فخر الاسلام صاحب وپیژني او لاړ شي، ډاکټر احسان ظهیر صاحب څومره لوی نوم دی، قندهار افریدی څومره لوی نوم دی، ډاکټر کلیم څومره لوی نوم دی. دلته څومره خلک چې دا خلک وپیژني او د دې ځای نه لاړ شي. د خپلو بچو سره د خپلو مشرانو تعارف کول پکار دي، د خپل بچي د خپلو مشرانو د قلم او د کتاب د کار نه خبرول پکار دي. نو پکار دا ده چې مونږ داسې تقریباتو ته خپل بچي د ځان سره راولو او د دې خپلو مشرانو سره ول تصویرونه وباسو، د دیو سره معرفي کوو. دا خو د خدای پاک د سوشل میډیا سره خو کی د الکترونیک میډیا سره د خدای پاک خو کی چې په دغه وسیله باندې بیا زمونږ کشران زمونږ د مشران اینیو اوري، خو چې په دغه لیدلی خو بیا وای چې د دې سړي سره د ډاکټر صاحب سره د فخر الاسلام صاحب سره د حنیف خلیل صاحب سره چې ویني په دغه کې په میډیا باندې د سر زمیلاو شوی ما د سر ما تصویر ایستلی دی، د کتاب می کتلی دی، د سر می خبرې شوې دي. نو ځکه می په دې حواله دا خبره دلته کې وکړه. بل ډاکټر منظور چې دی نو دی خو اکیډمیک سړی دی، دی خو سرکاري نوکر هم دی که نه، خو دی ډېر هوښیار سړی دی. د خپل مافي الضمیر بیانولو لپاره ډېره سمه لاره اختیار کړې ده. ډاکټر صاحب به خلک لولي هم، زه په دې سوشل میډیا په دې یلغاري دور کې دا کار زموږ سره شوی دی. د نن نه 15-13 کاله مخکې چې به چا شعر وي نو خلکو به وپېژندو دا د ملکنډ شعر دی، خلکو به وپېژندو دا د خیبر شعر دی، دا د اشنغر شعر دی، دا د سوات شعر دی. خلکو به د شعر د سټایل نه علاقه پېژنده، خلک به پېژندو. سوشل میډیا زموږ سره دا چلو کو چې زموږ فکرونه هم ټول یو شانته شو، زموږ سټایل هم ټول یو شانته شو. خو ډاکټر منظور مستر افریدی د شعر چې څوک هم اوري او څوک هم ګوري نو وایي به چې دا د خیبر دی، په دغه د خیبر سټایل موجود دی، په دغه د حمزه بابا سټایل موجود دی. خیبر صاحب دی الله پاک وبخي، هغه به زمونږ کلي ته ډېر زیات راتلو، بټخیلې ته به ډېر زیات راتلو. هغه د هر کال په نوي شپه به مونږ هلته یو مشاعره کوله، نو نور مشران به هم راتلل، سیف الرحمن سلیم صاحب او سایل صاحب او ګران بابا او اندیش صاحب او قمر راهي صاحب او ورسره به خیبر صاحب دیو به راتلل هلته کې. نو یو ځل مونږ یو وړه بس واقع ویم او بیا زم د دې ځای نه نو مونږ اسلام آباد کې د پښتون کلچر اسوسییشن یو پروګرام و، مونږ هغې ته تلو. نو زمونږ مشر دی بختي روان عمر خیل صاحب، هغه د خیبر صاحب مرید دی، د خیبر صاحب معتقد دی، په خیبر صاحب باندې ډېر زیات مین دی. او زه ذاتي طور چې شعر لیکم زما په شعر کې د خیبر صاحب رنګونه، زما په شعر کې د صاحب شاه صابر صاحب رنګونه، د سیف الرحمن سلیم صاحب رنګونه. دا درې شخصیات داسې دي. زه برملا د دې دریځ نه دا خبره کومه چې دوی د پښتو د شعر رنګ بدل کړی دی، د پښتو د شعر مزاج بدل کړی دی، د پښتو په شعر کې هغه څه خواږه ور اچولي دي چې کوم په بین الاقوامي ادب کې په شعر و شاعرۍ کې موجود دي. مونږ په ګاډي کې کېناستو، بختي روان صاحب ګاډی چلو، خیبر صاحب ورسره مخکې ناستو، زه به د شاته سیټ کې ناست یم. اسلام آباد ته ځو، وی یو بل ته شعرونه ووایو. خیبر صاحب غزل شروع کو چې دې شعر له راغې که زمانې ټکي غلط شي بخښنه غواړم چې د چینار لاندې چینه د جوړې وچه چې شینکې راټوکېدلی دی په لار کې، زما د خولې نه واه وخته. دا د 1995-96 خبره ده. نو زه واه وخته، خیبر صاحب ما ته شاته وکاته، وی ته د دې شعر مطلب ووایه. چې ما کله د شعر مطلب ووی، خیبر صاحب په خپل مخصوص انداز کې بختي روان صاحب ته بخت روانه والله چې دا شاکر خو هم په شعر پوهېږي. مونږه ستاسو نه زده کړه کړې ده، مونږ د دې خاورې نه زده کړه کړې ده او د دې خاورې په دې ټولو پښتنو باندې احسانات دي، د دې خاورې په پښتو ادب باندې احسان دی. او د دې وجې نه دا نننۍ غونډه که وړه ده خو دا په طول پوره ده.